بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع رواه الترمذي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام د آخر زمانه او د قیامت د نږدې کېدلو نښې بیان کړي. یوه نښه په هغې نښو کې دا ده چې په خلکو کې ډېر بختور او د ډېرې لوړې اوچتې برخې والا د دنیا په حساب. څه مطلب؟ یعنی په خلکو کې به د خلکو فیصلې، د خلکو واک، د خلکو اختیار یو، دارنګې په خلکو کې د مال و دولت والا، دارنګې په خلکو کې چې خلکو ته به قدرمن ښکارېږي. دا به څوک وي؟ داسې خلک، دا به داسې خلک وي چې هغه بې عزته خلک، ناپوهه جاهلان خلک به وي، بد اخلاقه خلک به وي، بے شرفه خلق وي، بے پته خلق وي، سپک خلق وي. دغسې خلق نبی علیہ السلام فرمایلی چې را به نشي قیامت تر هغه وخته پورې چې شي به اسعد الناس بالدنیا، ډېر بختور په خلکو کې په دنیا کې، چې ډېر واک، ډېره مشري، ډېر مال او ډېر عزت و شرف به په خلکو کې د چا سره وي، د چا سره. لکع ابن لکع، دغه چا سره چې هغه بې عزته سړی، بد اخلاقه سړی، یو احمق انسان دی، یو سپک انسان دی، چې هغه بیا زوی د دغسې سړي دی. یعنې پلار به هم دغسې وي، زوی به هم دغسې وي، چې سپک، بې عزته، بد اخلاقه، یو کمعقل، یو احمق انسان به په خلکو کې فیصلې کوي، د خلکو واک به ورسره وي او مال و دولت به لري. نو دغه د قیامت علامه ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.